د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود وایي طالبان راڅخه غواړي چې تسلیم شو. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. احمد مسعود د افغانستان ستونزه پوځي حل لار نه لري. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي د طالبانو د واکمنۍ له لومړیو د افغانستان د سیاسي حل لارې لپاره هڅې کړې دي. دغه په خبره له طالبانو یې غوښتي چې انتخاب دې خلکو ته پرېږدي، خو زیاته یې کړه چې طالبانو له دې کار څخه ډډه وکړه. مسعود زیاته کړه زما باور افغانستان پوځي حل لار نه لري او سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. په اوس وخت کې موږ د اتحاد په لوري یوې نوې مرحلې ته داخل شوي یو. غواړو د خبرو اترو له لارې ټول اړخونه سره راټول کړو چې غږ یې واورېدل شي. د مسعود په ګډون یو شمېر پخواني افغان چارواکي وینا کې د یوې غونډې لپاره سره راغونډ شوي دي. احمد مسعود دغه څرګندونې پرون د اتریش په پلازمینه وینا کې چې له یو شمېر نورو سیاسیونو سره د بین الافغاني ډیالوګ په نوم کنفرانس کې ګډون کړی. مسعود په خپلو څرګندونو کې دغه راز وویل چې په اوس وخت کې د القاعده شبکې په ګډون د ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې فعالې دي او زیاته یې کړه چې نړیوال دې د خپل امنیت په خاطر هم دغو ډلو ته پام وکړي. وروسته له هغه چې طالبانو کابل ونیو، احمد مسعود پنجشیر ته ولاړ او ویل کېږي د دې ولایت له سقوط وروسته له افغانستان وتلی وي او په پاریس کې اوسي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.